کارتای پروان زون که په مختلفو بخشونو کې کامل پرسونل 2 کسه وظیفه اجرا کوي. روزانه د 1,500 کسان نه تر 2,500 کسانو پورې کارتای پروان مرکز کې تذکیرې توزیع کیږي. سیستم آنلاین دی، دوی ته وخت دوی په اختیار کې دی، دوی به خپل وخت وټاکي، تاریخ او ورځ حتی ساعت دوی ته مشخص کیږي. دوی چې کله ساعت او ورځ مشخص شوه دی په موقع ساعت مربوطه مرکز ته مراجعه کوي. دوی کارونه په نوبت باندې مخ ته ځي. در مرکز کارتای پروان به خاطر تذکره‌های الکترونیکی آمدیم و امروز خوشبختانه تذکره‌های ما را گرفتیم. بسیار خوشحال هستم. تذکره‌های کاغذی که بود اونا خراب میشد، تقلب میشد، یک نفر میدیدی 20 تا تذکره داشت. اما اینا خیلی خوبه، 100% نقش خود داره در حساب انتخابات، در حساب امنیت، سفرهای خارج آدم داشته باشه، در کارهای دولتی، در پانتون، در مکتب، در همه چیز بسیار یک اقدام نیک است. پیامی از ما برای همه شهروندایی است که در این پروسه شرکت کنند و این تذکره‌های خود دریافت کنند، چرا که این بسیار مهم است برای هر خانواده. الکترونیکی تذکره څو ګټې لري نسبت د کاغذي تذکرو څخه. اول خو دا چې کاغذي تذکره ډېر ځل لمنځه تللی شوه او الکترونیکي تذکرې چې کوم دی ډېر وخت لپاره موږ کولی شو چې ډېر ښه وساتو. او بله ګټه یې دا ده چې الکترونیک تذکرې یوازینۍ تذکره چې یو نفر کولی شي چې یوه تذکره واخلي او دویمه تذکره نشي اخیستلی، ځکه دلته د بایومتریک مراحل دي، بایومتریک کېږي سړی. ما پخپله په آنلاین ډول نوموړې تذکرې فورمیټه کې کړې وې او بیا یې ما ته تاریخ راکړه. نو په هغه تاریخ زه رالم. ما خپله چې په دې مرکز کې هیڅ څوک نه پېژندل، په یوه ورځ کې ما وکولی شول چې خپله الکترونیکي تذکره ترلاسه کړم. ما تذکره دیگه به خاطر از اینکه تذکره‌های دیگر رو می‌گرفتیم، تیکه و پاره می‌شد عجیب ما، یا تیکه تیکه می‌شد، یا یک نفر 5 تا 6 تا تذکره می‌گیره. به خاطر از این تذکره‌ها که اینچه شده خیلی خوش شده. ما در کشورهای ایران بعض جاهای دیگه هم سفر کردیم، اونجا می‌دیدیم که خیلی ایرانی‌ها برای ما التماس میکرد که برای ما یک تذکره از افغانستان بگیریم. ما میگفتیم به خاطر چی تذکره شما میگرفتیم؟ ما میریم اروپا به خاطر که چه شود ما اونجا با قبولی شویم، چون از کشور خود بگیریم اینجا جنگ زده نیست، افغانستان جنگ زده است، اونجا موضوع قبولی میشه. دیگه او کار یا کردن نمیتونه، چون از چشم دوربین از شخص آدم هر چی آدم گرفته میشه. زما پیغام ټولو هیوادوالو ته دا دی چې الکترونیکي تذکرې تر حد زیات مزایاوې لري. د امنیت په بخش کې موږ سره ګټه کولی شي، اقتصاد په برخه کې موږ سره ګټه کولی شي، په اداري بخشو کې د دولت سره زیات همکاري کولی شي. که چیرې تذکره الکترونیکي هیوادوال زر تر زره ترلاسه کړي او ټول مشکلات د غصب مسایل، د فساد مسایل، امنیتي مشکلات، اقتصادي مشکلات به انشاءالله حل وسی. زما د ټولو مراجعینو تقاضا دا ده کله چې دوی زموږ مراکزو ته مراجعه کوي بدون د کدام جنجال بیروبار نه، دوی باید په خپل وخت موږ ته مراجعه وکړي او خپل کار به په خپل وخت ورته اجرا شي. حوصله مندي د مراجعینو موږ ته هم مهمه ده. موږ انشاءالله الرحمن د دوی په خدمت کې یو.